د ستر واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه او خوشاله ژوند ولرئ. نننۍ خپرونه کې زموږ د بحث موضوع دا ده چې د ټاکنو کمیسیون ولې د ټاکنو پایلې ځنډولې دي. درنو لیدونکو د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې وله چې او د قانون د حکم له مخې دوی باید د سرطان د میاشتې په لومړۍ د ټاکنو قسمي پایلې اعلان کړې وای. بیا ژمنه وکړه چې په 11 نیټه به د روانې میاشتې دغه پایلې اعلانوي. تېره ورځ بیا هم مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د ځینو خاصو ملحوظاتو له امله دوی نشي کولی چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. دوی ویلي دي چې د 1900 یا له دې نه د زیاتو محلونو رایې به بیا له سره شماري. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس کرزي څو ورځې دمخه مطبوعاتي کنفرانس ته وینا وکړله او ویلي چې دی به د اختر په 15 نیټه نوي جمهور رئیس ته واک سپاري. د بهرنیو چارو وزارت هم تېره ورځ ومنله چې د 40 هیوادونو مشران به په هغه غونډه کې چې واک نوي جمهور رئیس ته سپارل کېږي ګډون کوي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه دی او د ځانګړو فشارونو له امله نشي کولی چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. دا چې د پردې تر شا عوامل څه دي دا به په نننۍ خپرونه کې وڅېړو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي. په بحث کې را سره میلمانه دي حقوقي کارپوه ښاغلی سید حبیب هاشمي او همدارنګه ولسمشري ټاکنو ته د نومان ډاکټر عبدالله پلوي، ښاغلی احمدشاه زدران او همدارنګه سیاسي کارپوه او د ښاغلی اشرف غني احمدزي پلوي او سیاسي ښاغلی اشناګل بانډوال او په همدې توګه سیاسي کارپوه ښاغلی عطاالله حیران. تاسو ټول ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ. لومړی ورځو هاشمي صاحب نه پوښتنه کوو. هاشمي صاحب حقوقي نقطې نظره هر هغه څه چې په قانون کې غوښتل شوي او د قانون غوښتنه ماتېږي، مثلا د ټاکنو پیلو ته ورځو. د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه د قانون غوښتنه وه او بیا وځنډېدې او 11 نیټه بیا د افغانستان ولسونه انتظار و. څه فکر کوئ کوم هغه عوامل دي چې د ټاکنو کمیسیون نشي کولی چې د ټاکنو دغه قسمي پیلې اعلان کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سلام په وړاندې کولو سره د میز ټولو ګډونوالو دوستانو ته او د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل د زړه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته له دې نه به راشو ستاسو پوښتنې ته. وحید یار صاحب څنګه چې تاسو خپل په مقدمې کې هم دا ویلې او ټول لیدونکو ته او افغان ولس ته دا موضوع معلومه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون یعنی کوم معیار د قانوني چې دوی ورته تعیین کړی و په د سرطان په لومړۍ نیټه دوی باید قسمي نتایج اعلان کړي وای چې د 10% نیولې تر 11% پورې دوی ویلي چې دا موږ اعلانوو. ولې متاسفانه دا اعلان نشول. بیا دوی ویل چې په 11 د سرطان موږ ابتدایي نتایج اعلانوو چې موږ ټول ولس تر پرونه پورته منتظر او دوی پرون دا اعلان وکړ نه وخته چې موږ دا نشو اعلانولی. او اوس دا خبر را روانه ده د نهایي نتایجو پورې، یعنی تر پرونه پورې پرون غرمې پورې هم تر 11 چې پرون 11 نیټه تر غرمې پورې د موضوع نه معلومه چې دوی ماښام ته نتایج اعلانوي که نه اعلانوي. ولې متاسفانه ماښام ته اعلان نشول. عین موضوع اوس په نهایي نتایجو باندې روانه ده چې دوی به نهایي نتایج خپل په کوم قانوني میعاد چې ورته تعیین شوی ده دا په دې میعاد باندې اعلانوي که نه اعلانوي. خو زه په دې باندې هم باور نه یم هغه به هم ځنډېږي. یوازې ځنډېدل مهم نه ده. وخت چې تاسو تقسیم اوقات په اساس باندې خپل کار کوئ د هر کار دپاره تاسو یو میعاد تعیین کړی ده چې زه به قسمي نتایج په دې تاریخ اعلانوم، ابتدایي په دې اعلانوم، څېړنې په دې کوم، شکایتونه کمیسیون په دې باندې خپل کار مخته بیایي. بالاخره په دا کړنې د قانون د غوښتنې خلاف ده که نه؟ مکمله په اصلا دې ته نشو کولی چې دې تاسو مشروعیت ورکوي. په دې خاطر تاسو نشو کولی قانون قرباني یا حکم د قانون قرباني دې کوي چې موږ سیاسي جوړجاړی کوو. دې دپاره هېڅ لار تاسو نه لرئ. تاسو ګورئ تر ننه پورې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون خپل تقسیم اوقات نشي جوړولی چې دوی به بررسیانې خصوصا استناف طلبیانې او علني غونډې په کوم تاریخو باندې کوي. په دې خاطر چې اول نه چې تاسو قانون نقصوئ هغه قانوني میعاد نقصوي نو پورته به هم مشکلات راولي. نو څه د عوامل څه دي چې دوی نشي کولای غیر مسلکي دي په دې اصولو د ټاکنو په چارو باندې نه پوهېږي؟ نور کوم د پردې تر شا عوامل دي که څنګه؟ پردې تر شا ته به حتما عوامل دي. زه دا نشم راتولی چې پردې تر شا به عوامل دي. عوامل دي پردې تر شا ډېر زیات دي. په دې خاطر 1930 مهاله دوی پرون اور مورس یا 2 ورځې مخکې دوی دا اعلان وکړ او فکر کوم محترم ستادو ته هم دا مکتوب لیږلی چې دا حالات باید تفتیش شي تر ځای پورې چې زه خبر یم
دا تفتیش صرف د وخت ضایع وه د دې خاطره چې موږ ابتدایي نتایج نه اعلانوو باید د دې لپاره یو عذر باید ولرو چې 2000 مهاله موږ تفتیش کوو نو د دې نتایج جالبه خبره خو دا وه چې پرون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان دا خبره کوي چې تفتیش په محلاتو په ولایاتو کې روان ده نو موږ منتظر یو چې دې نتایج راشي هغې نه بعد دا نتایج به ابتدایي نتایج باندې چون تاثیر لري دې خاطره موږ نشو کولی چې اوس ابتدایي نتایج اعلان کړو ولې تاسو راشئ ګورئ د خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویان دا خبره خلاف د قانون نه په دې معنی ابتدایي نتایج هغه نتایج دي چې هیڅ بهرنی عامل په دې باندې تاثیر نشي درلودلی ابتدایي نتایج په دې معنی بیا یې واضح کوم چې د ټولو محلاتو نه کوم محافظتي کڅوړې چې دي ټي بیانې دي دې کې چې کوم اصل رزلټ شیټ ده دا مرکز ته راځي دوی ټول ډیټا سنټر ته دغه ډیټا کې داخلوي او دوی ته څو خبرې دې نه واضح کېږي څومره کسانو اشتراک کړی ده په دې ټاکنو کې څومره شفافیت درلوده دې پروسې او کم کاندید څومره رایې وړي دي وخت چې تاسو ابتدایي نتایج معقول کوئ په 2000 محلاتو باندې په دې معنی چې د شکایاتو کمیسیون کومې کړنې کړي نو دا باید مستقیم په ابتدایي نتایجو باندې باید دام باید تاثیر ولري در حال چې تغییرات یوازې په نهایي نتایجو کې راځي نه په ابتدایي نتایجو کې د دې دا خبره واضحا په دې معنی ده یا خدا ده چې دا سړی معلومات نه لري پروسې باره کې یا دا معلومات لري کوشش کوي چې خلکو سترګې کور مودان ډېره مننه خوشحاله اوسئ ورزو زدران صاحب څه فکر کوئ په دغه ډول حالاتو کې چې د افغانستان ولسونه د ټاکنو پیلو ته په تمه دي انتظار دي مخکې نه څنګه چې ویل کېدل یا د هیواد حالاتو ته ګورو په ځانګړې توګه د کابل ښار دغسې ډاکټر عبدالله د ټاکنو د کمیسیونونو سره پریکون اعلان که بیا خپل ناظرین راوغوښتل په پرله پسې توګه ځینې غوښتنې وي یا د دارالانشا د رئیس لرې کول او له دې نه بعد څه فکر کوي اوس دغه د ټاکنو د پیلو ځنډول دا هم د ډاکټر عبدالله د غوښتنو نه ده او که نه داسې نورې مسلې تاسو څه ویني او د ټاکنو په کمیسیون باندې څومره تاسې باور لري چې دا به ناپیلی وي دی به وکولی شي او که نه د پردې تر شا ځینې مسلې تاسې هم وینئ چې د همغو عواملو له امله دوی نشي کولی چې پیل اعلان کړي بسم الله الرحمن الرحیم زه د میز ګډون کوونکي ته او د پښتو ټلویزیون لیدونکي او اورېدونکي ټولو ته احترامات تقدیموم تاسې ښه سوال وکړو دغه کمیسیون چې کوم دغه هغه وځنډولې پایلې د رایګیرۍ وځنډېدې یګانه علت یې دا دی د کمیسیون بې باوره دی په چا باندې موږ په ملت په بې باوره دی عبدالله په بې باوره دی کمیسیون خپل امتحان ورک یو داسې دعوا وي چې زه وایم د ټوله دنیا ما وکړې ده حالانکه ثبوت نه وي دلیل دغه چې ټول ته په رسنۍ کې ثبوت ورسېدی چې والد پکتیکا دې څه وکړو والد میدان ښار دې څه وکړو هغه بل ځای بخښنه غواړم په ژوندۍ په سترګې وینې آیا د ما اواز په سترګې وینې د امرخیل اواز امرخیل د وتښتېد د دوبۍ کې کېناست دا څنګه تور دی چې موږ په دې کې ادعا وکړو چې د امرخیل محکمې ته وسپارل شي تحقیق پلټنه د وجدای دوبۍ ته ورسېده خو په دې کې رسن د کرزي لاس دی دا کار خو ټول کرزي ویجاړ کړی دی کرزي د هېڅ په ګټه کار نه کوي کرزي د ځان په ګټه لګیا دی کرزي دا غواړي چې خپل آینده ژوند په دې ځای کې تضمین کړي ولې کرزي داسې کار ملت ته نه دی کړی چې د آینده صحیح سالمه ولري کرزي نه په دې کې اشرف غني مسؤل دی د استعفا غوښتنه نه استعفا اجازه راکوي امرخیل کلر د امرخیل میکرو پاتې دي ټول مامورین د سرکارټر نه ونځ ته پیدا پر ټول در سرکار کې دا تر رئیس عمومي پرې تر نورستاني پرې په دغله لګي دا څومره په خپل ګټه بولی چې دا پایلې زندګي نه دی مو په ګټه نه دی ملت د هیڅ په ګټه نه دی لکه الته په ګټه دي چې د حقیقت سره وڅړل شي دا څه چې د ول جناب اوسه باور پیلري په څلنه باندې اوس آیا ټاکل شوی د 15 پر دې موږ دی کله وټاکل شي نن آیات ټاکل چې 15 پر دې موږ بس کوي آیات به دا ټول د کوم منطقه کې درغلي د بچړي 15 پر آیات ډاکټر عبدالله دی 15 پر د ډاکټر صاحب اشرف غني دی او د ملل متحد نظیر آیات سره دا په شفافه توګه قتل کیږي زه په دې جرأت سره وایم څنګه تاسو پوه شولې یو پښتنه دلته کوو مثلا د ټاکلو پیل اعلان نه ولې سم چې انتخابات خلاصيږي او سم د تاسو پوه شو چې سم رای رسیدلونه او بریکونه موږ په تاسو پوه شو چې سم رای رسیدلې نه رئیس کمیسیون و چې 3 ملیون رای ورسېدي په ماس کې نیم سات وخت هغه دا و چې 3 ملیون رای تکمیل دا ولی الله پیغمبر وو کوم کشف وبري لر خو دې نه مرشي حتی د ما 50 نفر لاسونه پرې شوي وو شپږ نفر مې پولیس ملي اردو په شهادت رسېدلی وو د پر اسانه کې په علني ډول نه خود رفس خوړو
د ما د پولیس د ما د ملي اردو د ما د ګوت پر کول چې ولو کدي عبد الله نه پر کدي اشرف غنی وي د ملت بچان خو دي ګوري دغه سیو ګوري یو رئیس کمیسیون خدمتګارو کړه و چې دوی به د ټاکنو پایلو ته انتظار باسي لدین وړاندې دغه سیو حالت رامنځته کېدل چې لارینونو مثلا د څنګه اجازه غواړم مهرباني قانون په خپل کمیسیون پیمال کړی دی قانون خو نشته کومه مهمه برخه په دې مهمه برخه کې پیمال کړی دی چې کمیسیون څه ونه کړو اول دا امرخیل ولدس وکړو دا نور دست علني امرخیل هغه ته وایي ولید پکچاته چې ته پکچاته د کار کاوه ولید پکچاته د رپورټ شي علني ټول نه چې 15% رای لرلې و شفاني یعنی یو دې شاشه رسوي هغه وخت کې دغه کمیسیون باندې تاسو هیڅ نیوکه نه درلوده بخنه په هغه وخت موږ نیوکه کړې و آلته موږ نیوکه کړې آلته 15 نه وي آلته موږ سره خیانت موږ 15 وي خیانت شو بیا موږ د ملت په خاطر یعنی تاسو کامیاب وي موږ کامیاب وو په سره کې 100% دلته کامیاب وو وڅم کامیاب یو د ملت په خاطر موږ په دې کې کش ونه کړ په خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی زته دوم یو شخصیت عالم دی ولې یو مشکلات شته دا په لپسې د عبد الله د غوښتنو بدلون څنګه ارزوي دا د سره کوم په لپسې بدلون اوس مثلا ټول حق په جانب څخه کوم دغه کې امرخیل لري کول امرخیل لري کول د امرخیل راشي محکمه ته غواړم درې او څلور ولایتونو راش مال وی دغه لپاره معاهده زه د کوم ځای ما تاسو کوم ځای زه د پاکستان د لوی پاکستان په لوی پاکستان کې ما بچان دي ما کوم د خپل سره د دومره شان چې پیدا کول لکه دې چې راوړي د خپل کور د معلومات ګوري زه یو د پاکستان سره ټول درغلی ده پښتنو کې ولی زه یو انجنیر یم زه د یو هیڅ رابرم د ما بچان نه راوځي چې راي ورکې تر سره مې نه راوځي نه ورکې پاکستان کې ارزه ورته آی نه ورکې نو یو بل پاکستان ورته څنګه راشي ثاني ته فصل کې څه څه درو کور ودان بیرته ترګل دا ول څه فکر کوي چې مولا کې تذکرې مې په خغلی اشرف غنی احمدزي پورې تړاو لري لاغوي سره تاسو یعنی دا وی پلوي کوي څه فکر کوي دا کوم حالت چې اوس په افغانستان کې روان دی یا مثلا پر لپسې د ټاکنو پیلې زندګي دلته د پردې تر شا عوامل تاسو شي ویني او دلته دغه رایو زندېدلو ول سره یو سان دښنی پیدا کړی دي او هغه دښنی د دې چې ولس وای چې موږ نور نشو برداشت کولای د ټاکنو کمیسیون یو ځل او بیا پسې بیا کېدای شي بیا هم دغه نیټه تغییر کړي دغه څومره هاشمي صاحب چې د قانون سره برابر نه د قانون خلاف ده ستاسو غرضونه څه ده او د زران څخه په خبرو څه تیر لري ډیر زیات من نظام سلامونه پرځوینه نه کی هله تاسو تخنیکی هم کارون د میز ټول ګډونوالو محترم ته وړاندې کوم او په خاص ډول د پښتو تلویزیون ټول لیدونکو چې دا شی به موږ تاسو ګوري په داسې شرایطو کې موږ تاسو واحدیه صاحب قرار لرو چې افغانستان خدای مکه د پولې په سر باندې ولاړ دی موږ به ډېر په هغه حقیقي انداز چې کوم حقایق دي به هغه ولست وړاندې کوو هغه مسایل چې د ولست ترمنځ اختلاف د زمونږه ملي منابع یا زمونږه ملي پروسې د سوال لاندې راوړي یا د هغې د تخریب کوشش چې د هغې په ترڅ کې نړیوال استخبارات سیمه ییز استخبارات ګاونډي هیوادونه د کور منځ باز ځینې د هغې لاسپوڅي زمونږه په ملي پروسو باندې غواړي چې خلک بې باوره کړي نو موږ باید د داسې خبرو نه زمونږه خواهش د انجینر صاحب نم دی ټول دوستانو نه په ټولو رسنیو کې چې کینی چې په ډیر مسولیت باندې د افغانستان په ملي مسایلو من خبرې کوي یعنی منګ او تاسو د یو کلی او د باندې د واګانو او د وزو د ویش باندې خبرې نه کوم په ډیر مهمه ملي پروسه چې په افغانستان کې په لومړي ځل کې خلک د ټوپک او کوتک پر ځای باندې په خپل رائے باور پیدا کوي هغه خلک هغه ولسونه چې زمونږ د خويندو پوړنی چل نه یریدلی هغه راوزی په میلیون هاو خپل رائے استعمالوي زه چې ګډون نه کړې په پکتیا او زه په خپل کنه ولورې د پکتیا ته مو کې مرخص دي ته نه خوښ کوم ګوره موږ ته د اشاره نه زه تاسو وایم نه دی باندې دي نه بیګي دي نه ګټي دي دا انسانان دي زه د پکتیا مې باندې وکړه دا څه بلل شي یا دې دوجه خوښ دی په خوښ کې په سر کړو ورته خبرو کې زګران سم کې بل ته اجازه ورکړو نه با مناسبه ما خبره دادا چې زمون په خپل باندې کې زما د کلی دوه زمون د کلی ملکان چې په زرهاو خلک په خبرو راټولېدل د ټاکنو په ورځ باندې ځکه زمون کلو باندې کې سړکونه نشته دی هغه په خپل باندې د ټول ولس سره چې دا مشران را مخکیو او راتلل هغه د همغه نامعلوم الحال خلکو د خوانه اوجل شول چې درته د خلک وانډه وانخلي د هغه نمخ کې ګوره تاسو څو کال کېږي چې د کور درنه لاسپوڅي او نړیوال استخبارات دا کوشش کوي چې د افغانانو په ذهنونو کې دا کې نه اول د غیرت خبره کوي چې پښتانه ډېر غیرتي خلک دي د خپل خزینه را باسي بیا دا کوخه خوش په 2 کلونو کې د کور دنه باز رسنۍ چې خارج نه تمویلېږي او د مغرض افراد سره لاس لري
دا کوشش وکړي چې د افغانانو په ذهن کې دا خبره کېنوي چې د ټاکنو په ورځ باندې به هیلې بهیږي او خلک به ونډه نه اخلي. پراخ ګډون کړی زدران صاحب وایي چې نه زه په پته کې چې ولې معاملونه چیرته دي زه به په پته کې د دې لپاره په پته کې ولادونه چیرته دي باندې نه کاملي زه د ما سره پټا کې دي لوګر ته په زدران صاحب تاسو اجازه زه به دا خبره درته وکم د پکتیا او د لوګر خبره پرېږده د کونړ خبره کونړ د پاکستان په پرګه لکه د جرمني ګوره زه کابل خبره به وکړو چې په کابل کې نړیوال رسنۍ نړیوال استازي هغه چې د دوی ټیم په باور لري چې مخکې د دې نه چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون د امریکا سفیر ته ورکړي د دې په ځای چې ولس نه سرچینه اخلي د ولس نه مشروعیت زموږ نظام اخلي دوی په انګلیسي باندې هغه ماته ګوډه انګلیسي زما غو ساده خلک راځي په ماته د دې لپاره چې دوی باور په نړیوالو او په بهرانيانو باندې نه په افغانانو باندې نه مشروعیت زه یو مثال د تلان شاکم ولایتونه لري کا ولایتونه باندې بحث نه کوو په کابل کې په تیر ځل په کابل کې ولکرای استعمال شوی وي ډاکټر صاحب عبد الله څلور لکرای اخیسته وي ډاکټر صاحب اشرف غنی 2 لک او 40 زر په کابل کې اخیسته وي دا ځل په کابل کې 8000 استازي یا ناظرین ډاکټر صاحب عبد الله لرل په کابل کې 8000 پوره د کارتونو تقسیم کړي دا موږ دقیق معلومات شته په دې نظارت کې چې موږ 2009 محل لرو او 8000 ناظرین پکې چې یو په څو باندې راځي نړیواله ټولنه شتون د رسنیو شتون د مدني ټولنې شتون فیفا ټول خلک په دې کې موجودو په کابل کې چې د انقلاب وشو راځي د دې سترګې پټینو کو په کابل کې 4 لک او 50000 رای ډاکټر صاحب اشرف غنی اخلي او 4 لک رای ډاکټر صاحب عبد الله اخلي 55000 رای تفاوت په کابل کې راشي خوست نه تیر سوالي تر 5 لک رای دي صاحب ور سره شو خو ولس رای دی خو د ولس رای راځي د زمکه نظاره اسمان ډاکټر عبد الله سره یو ځای شو هغه سره باغ ولسونه چې په خو یو ځای هغه ورغلی وي ګور اول نه دا موږ متاسو په دې باندې بحثونه وکړل یو طرف ته د جنرال ډلې ټاپلوي ځنې افراد په هماغه روابط باندې او ضوابط باندې خلکو ته ورغله ولس باور منل شي چې د ټاکنو کمیسیون پیل ځنډي په پرله پسې توګه د دویم ځل کې د شته واحد یار څه په دې ډاټ باندې تاسو د محترم تلویزیون دلاره ټول ولس باندې هغه کوم او د کمیسیون په دواړو کمیسیون باندې او د دولت هغه چارواکي چې غواړي د ملي پروسه سبوتاژ کې او په دې کې دغه څه وړ مسایل پیدا کی په کلکه پیدا کوم چې ولس ګوره دا ځل چروتله ولس انقلاب کړي ځکه داړه ماران یو طرف ته ولس بل طرف ته ولس انقلاب کړي دی ولس د ټولو تهدیدونو باوجود راوتل دی رای ورکړي زما د خپل باندې مړی په مغل جنازې پرته خلکو رای ورکړي د هغه خلکو پر رای باندې هیڅ اجازه موږ نه ورکړو چې کمیسیون د شکایتو کمیسیون یو کمیسیون هم پاغه باندې سودابازی وکي یا پاغه ترڅ کې معاملې وکي ولې دي الکه د عوامل تاسو پر دې تر شاسه ویني ګوره منګه بعضي سیاسي ادارې لري چې هغه سیاسي مسایل مختوي بعضي تخنیکی ادارې دي چې هغه به تخنیکی مسایل مختوي سي هغه د سیاسي پلاو بعد مسایل ته ونه ګوري د ټاکنو کمیسیون یو دار کمیسیون نه چې په تخنیکی مسایل باندې کار کوي وی چې 1900 معلومه بیا سره شمارو آیا دا حقیقت وي